دا بله خبره د ماشومانو خبره لا هم ماته ډیره مهمه ده. په دې ملګرو کې داسې څوک شته که راته ووایي چې د دوی ماشومان لیک او لوست کولی شي په پښتو یا په دري په فارسي لیکل او لوستل کړای شي؟ داسې څوک شته؟ ته خو ودرېږه څوک دی؟ فاروق لاس پورته که ته دا فاروق ته ورنږدې که. فاروق څه رقم چل دی ستا په کور کې داسې کیسه شته چې ماشومان د لیک او لوست کړای شي؟ دا برهان الله نومیږي زما زوی دی. دا ډېره ښه خبر دی ځکه چې زه په داسې کسانو پسې ګرځم چې په دې وطن کې ماشومان په خپله مورنۍ ژبه لیک او لوست وکړی شي. له بده مرغه داسې کسان کم دي خو دا د له نیکه مرغه فاروق پیدا شو. ښه ورته ویې دا په هغه پورې اړه لري چې خپل والدین سره کې خپل اولاد تربیه کړي. نو دا مو ځای دی دلته په 2000 کال کې پیدا شوی دی او دا یې په پښتو ښې خلوصې خبرې کړی شي. زه په دې فخر کوم چې دا غږېدی شي په پښتو نه او دا یې کړه په فارسي هم کېږي او غږېدی هم لږ لږ شي او کوشش کوي چې فارسي هم ښه کوي او دیني زده کړې هم کړي دي. تو خپله نن ولته ښه تلاوت هم کړی شي. نو نره خو په افغانستان کې چې ستر شي نه به اضافه هغه نه وي. او اوس فلحال په اول سیم د پوهنتون کې دی د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شوی دی. یو کال ویل 3 کاله انشاءالله ورته پوتې دي. نو په دا کې تو ونډه ډېره وکړې ده هم وه په دا کې. زه یم چې مو ونډه پکې ډېره وویلې چې دا مو کنټرول کړو وړیکې چې مو پلوس دا به وخت مې ورکړو جماعت ته مو به او کوشش مې ورسره کړو. نو بعضې خلک داسې شته چې خپل اولادای دلته وړر وستلی دي مګر اوس خپله ژبه نه هېره شوې ده متاسفانه. نو که کوشش سیګ ورسره وکړي یا که دلته پیدا شي او که افغانستان نه راولي یو ځای چې خپله ژبه باید دوی باید وکړلی شي چې خپله ژبه نه خبرې وکړلی شي. برهانه ته خو تل لږ جامه وکړه. ته وایې څه کلان وي چې پښتو لیکل دې شروع کړل او کتاب دې ویلی شو او هېڅ مشکل کې لرې که مشکل نشته؟ پښتو چې دو زموږ فکر چې ما باید پښتو زده کړې بیا مې انګلیسي زده کړه. نو پښتو چې وه موږ کتابونه ویل پلونه چې وطن ته لوړو نو کتابونه به ځان سره وړل نو هغه بیا موږ ځان سره مطالعه کول. ته دلته پیدا شوی که د وړیکی وې چې روغلی یې؟ نه دلته پیدا شوی. دلته پیدا شوی یې برمنګهم کې پیدا شوی او دلته دې بیا په وړیکولي کې پلور نه پښتو زده کړې وي؟ یا دغسې ده. او اوس لیک او لوست کړای شي هېڅ مشکل هم نشته؟ لیک او لوست کړای شم یې په کم فارسي پوهېږم ویلی شم لیکلی شم. څومره فرق کړی دی مثلا ستا همزولي چې دي که نه هغوی چې پښتو لیک لوست نشي کړی او ته یې کړای شي فرق یې وینې؟ یې خو فرق اصلا په دا کې دی چې پلور مې سترګې ووایي اکثریته غونډه یې امیر پلور تربیه کوي چې اوزمیر پلور سره کم تربیه ورکوي څومره وخت ورکوي دا کې اصلا خبره ده. او طبیعي ده چې ذهن او عقل او فکر دا ډېر کړی وي که نه پرمختګ کړی وي دې سره او په ډېرو شیانو دې سر خلاصېږي. لکه څرنګه لکه مثلا مخکې د قرآن شریف تلاوت که د خپله تلاوت په خپله یوه ګټه ده چې سړی یې کي که نه یا پښتو لیکل کې انګلیسي خدای هسې هم زده ده معنا چې د یوې ژبې په ځای د څو ژبې زده دي. یې دغسې ده. او نو کامیابي دې غواړم برهان الله ډېره مننه ژوندی دی. نور څوک داسې شته چې په کور کې ماشومان په پښتو دري لوست کولی شي یا که نشته ولې نشته ودرېږه څوک پښتو ویلی شي خو لیکن مشکل ده. پښتو خو اکثره یایي مليمه خبره چا چې دري پکې نه کوي هغه دري دو نو زه فکر نه کوم چې داسې مشکلات وي. دا مليمه خبره ده چې دلته ژوند کې او مکتبونه هر څه چې دي دا په انګلیسي دي نو لړکی یعنی غیر فرق خامخا کې پښتو او انګلیسي کې لړکی فرق دی یعنی انګلیسي لړکی زیات زیاتو نسبت پښتو ته زنه داسې لغاتي نه دي چې هغه میکس استعمالي پیغام نه پیږي هغه سره د مختانه دي خو کچېره کې مشمون وطن ته یوړل شي نو زه فکر کوم چې هغه بیان نو فکر کې چې مشکل په چیش کې دی چې پښتو ژبې په باره کې ځینې خلک ناکوم دي که نه ویل کې جنکۍ ته نه ورښایي یا نشي ورښایلی مشکل په چیش کې دی دا داسې تاڼه صاحب چې موږ ته سه وطن مو ډېر غریب دی د پښتو ورښایل صحیح دو لفظي مطلب په ژبه په اول هغه مو مشمون وړي کې درې کلنه څلور کلنه مشومه مې دو یعنی یو ټکی
بله ژبه به ته ونه انګلیش مکمل او پښتو دې ته یایي په دغه وطن کې پیدا شوي دي خو نه زباني لیکل میکل هغه نشي کولی چې زه دومره وخت نه ورته لرم چې زه کتاب ته روښنامې وطن مو دی ډېر غریب یوه ګنټه میږ نشو تېرولی بس کور وکړم 15 روپۍ مو پیدا کړي نه وي بیا ورته نه ټلیفون چې پیسې ولګه نو دې بدبختانه دې مشکلات د لوسمیک دومره وخت نه دی ورکړی چې خو یوه بله موضوع د مچ رویدلې دي مثلا بله موضوع دا ده چې اکثره داسې شوي دي چې فرضاً د ځینې خلک دې پوره چې دوی غواړي چې انګریزي خپله قوي کړي او یا دا چې دوی یې چې ودرېږه چې د انګلیسي زر زده کړي ماشوم سره په انګلیسي وغږېږي او نتیجه یې برعکس منفي روشي دا څومره مهمه خبره ده یاره بالکل سپین تاڼه دا صحیح خبره ده خو زه خپله ډېر خلاف یم چې زه په خپله په کیر کې په ماشومانو مې کت تعین د انګلیش ژبه بند کړې ده چې تاسو په کیر کې انګلیش ژبه نه یې ویلې چې دلته په سکول کې ورته یې چې هوم لنګویج دې څه شی ده هوم لنګویج تاسو څه شی ده پښتو ده ځکه چې انګریزان ورته یې چې واتس یور هوم لنګویج هغه پښتو ده نه چې هوم لنګویج ته پښتو ده ته باید په کیر کې باید پښتو وایي پښتو مو په خپله په کیر کې ماشومانو انګلیش بند کړی ده چې انګلیش بند یې او بیا موږ افغانان بدبختانه ځنه خلک داسې دي چې په خپل ماشومانو نه دا یو افتخار کوي چې د ماشوم څه دی انګلیش نه خبرې کوي خو ځان چې دا ناکام فکر دی ځکه انګلیش خو زه په دا وطن کوم په ایکسکیوز می هغه اول وخت کې زه نه پیدم چې ایکسکیوز می معنا څه شی لري ویس نن سبا چې د انګریزي مو سره سپرلی جګ شي او زه ورم زه انګلیش ورسره یم هغه یې خو انګلیش صحیح د نسکو مکتب ته لور شوی یم ویلې چې د روډ نه د تلویزیون نه د خلک نه دومره ایکسپیرینس مو پیدا کړی دی چې یوه ژبه ان تجربه مو نه ان ایکسپیرینس نه شو دومره لږه تجربه مې پیدا کړې ده چې 2 ټکي انګریزي مې زده کړي یوه بله موضوع نه پوهېږم که غواړم چې څوک ورته وغږېږي که ریحان کیدای شي ویایي د په حساب پر چې د انګلیش د کیمرا لژر یا انګلیش داسته کنه ریحان وزیر ای آی سیستم ده آرټیفیشل انټیلیجنس سیستم چې دی کنه شاید تو ته دمره سون کړي چې ته په پښتو کې ورته وایي په پښتو کې ته لیکل کو چې په اردو کې ورته په اردو کې په انګلیش کې د هغه خپله پښتو خبرې ور وکړه تو ته مکمل ټرانسلیشن ترجمه کو زه خپل بچون مې چې دي لکه زه خپل انګلیش کې ورسره خبرې کوم او په دا زه ډېر فخر یم کنی مو خپله نومه پښتون پرست پوه شوې پښتون پرست نو کور والا په پښتو کې کو خو زه ویلې په انګلیش کې دی سره ژېږي ویلې چې پښتو مو اوسه پره مو ته څه فایده رو نه کړه تر اوسه پره هېڅ پوه شوې نو صرف ګوپای ټیپار پالکتی دا نو دا پښتو کې خو مو ته دغه ګوپیټ ماټر دغه چې بنجون ورته چې هر څه مو ته څه فایده رو نه کړه دغه پښتو نو زه کوشش کوم چې هر شی ولې چې ټول سیستم نن شبه په ورلډ کې چې دا ټول انګلیش دی چې په عرب ته څه عربیونم زړه دی اوس انګریزي کوشش چیرګه چې اوس میجا انګریزون شي غانا خو ویلای نشي ولې چې جبه دستي چې نو ته بیا نه ودرېږه په دا نه ډولېږه چې کیدای شي ته ماشوم د خپل هویت د لوسویر کې ژبه خو یو هویت دی آیډنټیټي دو نه خو دمره هم پوی کړی دي داسې خو نه د خو زه په خپل سټیج سره چې دی 2022 ته ورسي د شلې 22 کلن ته ورسي بیا زه لکه اوس د 13 کلن پر یو څه شکل مولا هغه نه د یخ پښتو برابر شوه دوبۍ ته مول شو وطن ته لا شمه نو د 13 کورلې پر د مخبل لکه دا پلانینګ لا چې زه وړ کی چې بالکل داسې انګلیش چې دلته د انګریزانو سره میش چې د دشمن اول چې دشمن سره ته جنگ کې اول وته زبان زده کوي سیدو نو د دشمن اول زبان زده کوي کني دا غنه کلمه ته خبره کړی شي کنه تروش استړی ماشه جوړ په خیر صحت په درڅ کې نه روش ارسه کې نه جامه دا کلمه لا دا کلمه ته دوبۍ ته تلوي څنګه خلکو خلکو اول خو ټول انګلیش د کمزوري اوس د انګلیش نه اول د پښتو کمزوري و اوس د پښتو مثبت شوه سلام علیکم دا ده خو ته څه فکر کې پښتو ویل زده کوي چی پوره او چې کور کې ویلای شو دا مرګري سره
ملګری سره په کور کې ملګری خو دلته په انګریز وطن کې دی نو دلته خو پښتو څوک نه یې به ته څه کوي دا د ملګری دی دا کوم ځای دی خو څه نام یې ته سید جلال زوی خو ډېر ښه ته سره کور کې پښتو یې که انګلیسي پښتو غږېږئ ځکه چې پلور د انګلیسي زده نه وي کنه خو په انګلیسي به غږېږي درسره خو اوس راغلی دی خو نو په کور کې خو به څوک انګلیسي نه غږېږي نو توی پر بیا مشکل په دا کې دی چې انګلیسي به صحیح نه وي زده که اوس د زده کړه څومره وخت یې ونیو چې انګلیسي زده کړې څلوېښت کاله نه څلوېښت کاله خو ته دلته راغلی یې چې انګلیسي آیې مثلا په څومره وخت کې د انګلیسي زده کړه چې خبرې دې په کړای شوې 2 کالې کې خو یس خویندې ورنه ټول په انګلیسي پیږئ خو صحیح خو غواړې چې پښتو هم زده کړې چې ویره یې نه کړې خو اتاڼ دې زده دی نه دی زده نو څه رقم پښتو دې زده دی اتاڼ دې نه دی زده نو بیا اتاڼه پښتو خو بیا خوند نه کوي خو زده به کې ژوند ته سره بیا اتاڼ زده دی نه دی زده نه غواړې چې زده یې کې نه خوند در کوي ګډېږي نه ته څه فکر کې دا اتاڼ او ګډول څه فرق لري ریحانه نه اتاڼ کې بیا دا چا سره نه منه زه خپل اتاڼ چاو سپین دانیا تو خو زمانه ته نه ورخایه نو وروشای نه خدا ستای چې لږ غوندې د تمرمن ورته یې کنه خدا ستای چې څه په اپورم لږ غوندې تعلق لري چې څوک چا د ماموګونه طرف نه څرنګ عادت لري کنه نو ته مرمن چې دو مذهبي دو ځکه نه مذهبي خو دو لکه خپل پلور یې چې و شو اتاڼې خدا خود لږ غوندې دل ته غار ستشول داسې چې ځنې حال داسې چې مزاج هر سړي خپل غاړه بدل دي کنه لکه دا نه ملګری دي ټول خو اتاڼ نه چوي خو سپینډان تو چې وخت تا اتاڼ چوي فاروق خو اتاڼ چوي خو لکه په زوري چې میش خپل خنه وی زړه یو اخري خبره مې کړه کدای شي څوک په دانه ارته وغږیږي یو بل اندېښنه چې هغه دا دوی چې کتو سه د ماشوم د خپل کورنۍ ډېر غوخه کوي چې مثلا حجاب دی چې په خالي پښتو دو چې اتاڼ دی دغه چې اندېښنې خلک سره دا پیدا کیږي چې دا بیا په د ټولنه کې انټیګریټ کیږي نه ټولنه ته ورګډیږي نه ټولنه نه خنر درې می انګريز نه مثال دا څومره اندېښنې خبره ده کنه دا پرونه لري لکه مثلا ته غوړې چې مخکې چا وایي چې زه نه غواړم چې فرضاً فامیل رولم ځکه چې خیروپیږي که ته فرضاً خپل الو داسې ګوښی وسوتی وایې چې په دا ټولنه کې خیروپیږي بیا یې نه ورپرېږدم که نه مخکې تو خپله خبره وکړه چې په موټر کې بیا یم بېرته یې ولم نو دې معنا خو دا شوه چې دوی په دغه ټولنه کې نشي ورګډېدای ځکه چې ته یې نه غواړې چې ورګډ شي سکول لري دی اخو لکه موږ دغه دپاره وویل چې وطن خال دا فکر کو چې دا د یورپ خلک شو د لندن خلک دا لکه ډېر فریډم لري لکه ډېر آزاد دي دلته آزاد نه دي نه خو دا پوښتنه جواب نشوه نه نور دی بچون هغه بالکل من خپل سپورټس هم کو دی خپل دا باکسینګ هم کو کلیم الله باکسینګ هم کې دای په خپل لره دی دای په خپل میش ډراپ کی بیا په خپل پک اپ کی مو مقصد دا و چې د وطن خلک دا فکر کو چې د دلته د یورپ کې په د لندن کې دغه د میشتو خال نه دي دا د سیده ژوند غاس سوچ کو چې راګه دغه منځینه د سینه یا د سی کفر غاونه د استاسو کو الحمدلله چې دمره مزبیت په مذهب څوک نه دي دیو نه ویلو لکه میش الحمدلله شر دا ټول 15 وخت المینس ټیک شو که په انګلیش کې خبرې کو بچا په 15 وخت المنځ پابندي او په کور کې الحمدلله گئی استناوات خدغه تعادل ستل ضرور دي زه فکر کوم چې کچیرته مثلا خپل الود په خپل روحیه د وطن په کلچر او په ژبه او مذهب په دانه سړی ستروي دغه شی باید ویرنه کې چې د ټولنې سره باید دی بلاد وي دا غرتی کنه دا غمیش په هر عید کې
په کورونه ګرځي 3 ورځې موږ د اویس کور هم نیولی وي اول په هغه ځای باندې بیا یو ځای نه د سروڼ وای په سلیم په دا ټول په فاروق هغه د وطن غوندې یو جنګاون دی پکې لکه ټول سره ستړي مسای آر شایدي بیا خپل که په سایډ ته لوړلي خو هغه وخت خو 3 ورځې موږ ګرځي په خال باندې بهادر وري درنه ورک وو خو ته ودرېږه زلمی څه یې زلمی ته څه فکر کې غواړم چې دغه نر ته وایې چې دا ټولنه کې تاسې ماشومون ورګډېږي ټولنه یې مني که نه یې مني دی چې دا مثلا په کوم نظر ورته کسې تاسې ویل کې جنکۍ ته دغه ټولنه زه خپله بیا دا فکر کوم ځین چې 14 کلنۍ پره 14 کلو پره موږ خپل ماشومان چې دي عمومي کې افغانانو نور عربیانو پاکستانیان مسلمانو کمیونټي مسلمانو څومره چې دلته هغه دي دا 14 کلنۍ پره ځین چې ماشومان سوتل په کور دي ځان سره ځکه دا داسې یو عمر ده چې ضرورت لري چې لوس وي سره ویسي عقل خام وي او وطن رښتیا داس وطن ده چې لکه یخو کې چې مزال کې احتیاط نه بو قدم وخواله لکه دی رواج مذهب او ازودي او دا شیون ډیر دي او موږ مسلمان یو افغانان یو پښتون یو دا درې څه چې سره وځي ته کې تاسو مخار وړي او مسؤلیت ازیوت اشپورس کلنۍ ولس کلنۍ نه ترته زه خپله په دا نظر یم زه خپله الحمدلله 4 ماشومان لرم تقریبا ټول شالو نه جګدي پنتونونو نه خلاص څه پنتونو کې دي شالو وتل اشپورس وتل سکولونه ترته د خپله والدان یو پوهېږي چې موږ کوم وطن یو موږ څوک یو موږ رواج څه دی موږ مذهب څه ده مذهب چرته خدای ته رسول ته کلام چې شته طریقه دا علم دی مضغوطه تقریبا 14 کلو پرینه ترته د خپل ځون لیار پیدا کوي نو دا وطنو کې د انګریزانو سره کمپانیو سره کور کې دفترو کې کور کې شفاخانو کې کور کې مکتبو کې معلمان دي نو نرسان دي ډاکټران دي زین چې د داسې نه ایستوي چې موږ دی کې څه پارک شته ځکه د خپل ځون کې چې دی ته څه په کور دي باید چې نه ځون وسوتي هغه علم دی مکمل پوره شوی یوه بله پوښتنه که څوک غواړي چې ځواب کې دا د نجونو په باره کې اندېښنې نه لرئ ځکه چې مثلا نجونې لویږي دلته غټېږي که نه د دوی آینده ده د دوی ودونه دي دا څه رقم په وطن کې ودوئ دلته یې ودوئ د خارجیانو سره په خپلو منځو کې په دې اړه مو فکر کړی دی خو زلمی څه پکې زه یم چې زه خپل الحمدلله 3 لوڼه لرم نو دلاته یې سبقونه یې دي څه پوهنتونونو نه خلاصې شوي دي څه پوهنتونو کې دي وطن په رواج الحمدلله ستر شوي دي په اسلام په قرآن مکملي پیږي عربي ژبه پښتون نو زه خپله په دا عقیده یم چې د اندون ویته چې جوړې پس بنونو کې جوړېږي که نه دا بودو چې قسمات یې چیرې وي خو مور پلور کوشش وي نو اوس خو الحمدلله افغانان دلته ډېر دي چا قسمت دیلی شوه وي چا وطن کې شوه وي نو خپل قسمتونه دي چې وریږه دلته شول که وطن ته شوله نو هر څوک کوشش کوي چې زی ته ښځې وکړي لور ته ښځې وکړي څخه کورنۍ مهم اخلاق دی ایمان دی نو ریحانه ته څه کوې ته یا قسمت ته پرېږدې که ته یې خپله ورته پیدا کوې زی ته د ښځه او لور ته دې ویړ کوې خو لږ رواج خبره هم ده خو تو ته بعد از مشتونه خو لږ سخت دي که نه چې دلته خو دا نمیش سینګل راغلي خو بیا هم خپل وطن ښځې په ځان سره ووستې چې په د نوی دلته اول بچیان پیدا شو نو هغه دی چې دا فوټپات باندې د هغه بیا د پوش چیر نه ده اول په دا نه پیدا خدا په ځان سره خو غیرت خبره ده صحیح پښتو نه یي که نه نو بار ته خو ظاهره خبره چې څوک نه نن سبا خپله کې لکه مو لور مې هم دا خبره وکړه وطن کې
دو چې خصوص دلته چې د خپل لار او بار یې اوسي نمای په لار او بار یې شکړی دو یو دې پروګرام چې دای په خپل مانس کې د لار او بار یې دا کې سره خپل پښتنه بیا کې دا شي د دې مشکل دا وي چې دای به په غوړه نسره پیږي مثلا زیته د وطن نه خزر واسطه زیده دلته پانتون ویلای دی او په وطن کې د خپل وته وکړه یې بسواده دور افغانستان کې خو پیګ نن سبا تعلیم نشته جن کوي دا مشکل به نشي جوړ چې د تو زایبه تو د نګیر سره په خبره نه پیږي دا لږ مشکل شته نو دا مشکل به سره حلوي نو دا مشکل دا دی چې بس دا حل یاره څوک پیدا کوي نه مشکل خو اول نه سره حل کړل ځکه اکثره دلته چې څومره افغانانو په ملی دي الحمدلله په ژبه یا پیږي نو خو د افغانان بس ختم شي اخر ټول به سره وده شي نو پښتو کې ختمېږي ځکه چې پر مونږ نه وو چې نه ان شاء الله چې مخکې څومره خلک وو دلته یوې ورځې نه بلې ته دا وطنو کې خپل وطني رواجونه اسلام هغه ډېر په مخ روان ده که نه ته څه فکر کوې ته فکر په کړی دی بدانې مثلا د زی دپاره یا د لیر دپاره د آینده سنجول یې دو چې څه رقم به کې یاره زه خو خپله په دا وطن کې خلاف یم چې په دا وطن کې ویر کې نه کوړې نه زه خپله نه چاته ویر کې دا واضح کا افغانون چې مطلب د خپل وطن مخالک مطلب د خالق او دا واضح ک لیر د خای ک زیته خزه کې زایوی او کلیر وی آفرین یعنی معنا چې زیته د په وطن کې خزه کې او لیر د په وطن کې وداوي خو بیا دا مشکل سره کوي چې تو زای دلته پانتونی ویلای دی د اول سره دلته پیدا شوی دی پانتونی ویلای دی او خزه د وته وکړه په تړنۍ کې چې هغه په الف بیا نه دو خبره یې د ژوند به سره کم کیږي څرګه په غوړه سره پیږي خو غوړه نه بدار کم سره پیږي چې سره کم ته مو ژوند کړای د وطن نشه مور نو خو ته ژوند خو چندان نه و دی ویل خره پاره دی ژوند نه ما تانای صاحب زه خپل ژوند نه خښول یم ویل چې دی وطن خو ته خښول دای به نه وي خښول په دا ژوند نه دا رقم ژوند به دای نه غوړي بیا څه نه هغه چې زه فکر کوم چې به ته ایکسپلین کوم کیدای شي سره وای مانی ځکه چې وطن خزابو هغه د تو شو نو خو ته وطن خزادو چې ته روشه داسې پلاتای وای ته چې وخه زیرو مړی رو چای رو یې تو لیر کې دای شي دا ونه مانی چې مړه وته وای چې رو مړی رو یا به خپل اجکشر جوړای کا خو کوشش وکړو چې دا رقم ته ورشي ته ودرېږه ځکه چې ویل چې دوله ته ویر کړه هم تعلیم کړی وي دوړای چا غوندي یا ډاکټرون وي دا داسې لکه دوه مزي ګارم مزي چې سره غوي نو خو خامخا کرن سره کې زه جایدا کې بدته زه دې سره موافق نه یم ځکه چې انسانان چې درس وایي سبق وایي دغه هر څوک موږ ټول کورنۍ کې به سواده خلک سته کتابونه وایي نو هغه دوی ښه ژوند سره کولی شي او یو نفر چې په درس نه ویلی او بل د ډېر عالي تحصیل کړی د هغو ژوند ډېر سخت دي که دوه بېسواده یې دواړه ښه ژوند سره کولی شي که دوه ډاکټران یې دوه انجینران یې هغه ژوند ډېر ښه سره کولی شي ځکه چې یو په بل باندې برداشت کولی شي نو خو ته به دا جرأت وکړې دا یې نشي کړی او که ته دا جرأت وکړې دا خلک به څه وایي دا خلک خو چې له دین نه ونه وځي له افغانیت نه ونه وځي خلک دې وایي چې هر څه وایي وای به چې خپل سیال سره سیالي ونه کړه دوستي ونه کړه چې سیال سره وایي سیالي غواړي به افغانستان کې کینی نو چې کوم خال دغه فکر لري خو هغه چې پیغمبر اسلام حدیث دی چې کوم سره کوم رقم په خپل وي ا د نور په بارا کې هم دا سوچ نو دا خلکو بیا دا رقم فکر چې ته په بل څه کې بیا ته مطلب چې یعنی ته خپل داسې کیسه ورسې نو د کوم خبر سره زده کا اتفاق لرم چې لکه ته باید دوا سره داس وی چې هغه مطلب دی چې نیوټرل یا ارت یې کوي مثال پښتنه دا ملګرو چې ما د دغه ځوانانو د برمنګهم کې دا اوس چې سره ناستې پښتنه مې دا وکړه چې یو غټ مشکل چې افغانان ورسره مخامخ کېدی شي او اوس ځینې مخامخ دي ورسره هغه دا دی چې دا انتخاب د خپل اولاد لپاره څنګه کوي د خپل زوی لپاره به چیرته واده غواړي او د خپل لور لپاره به چیرته الک پیدا کوي یو ملګری راته ویل چې دای به مغه وطني کار لکه د چې کړی دی خو دغه دوه ملګري بیا وایي چې نه دوی موافق نه دي د خپل نظر تم راته وایي زه کیدای شي چې د انوار سره دا خبره کې لږ نظر بدل وي اختلافات نظر لږ بدل وي موږ ډېر مشکلات لیدلې دي نه پرې وینو وطن
وطن ځکه چې په خپله خواک هم نه دي کړي. نه یې خوښې نه ده الحمدلله څه چې قسمت رو کړي دي هزار بس شکر ده. نو مشکلات بیا څه شی دي چې مشکلات دا دي چې ډاکټر دی پښتون نه ده، معلم دی پښتون نه ده، نرس دی پښتون نه ده، د ژبې مشکل دی، ټیکسي ډریور دی پښتون نه ده، بس ډریور دی پښتون نه ده، د کندوز دی پښتون نه ده. مونږ چې د کوم تقریبا 15 کوله مشکلاتو سره مخامخ یو. فعلا چې مونږ دې ته ووایو چې په ټیکسي ډریورۍ کې چې زه ټیکسي ډریور یم نو 80% صرف د په میل لپاره یعنی ټیکسي کې دا شي داسې هغه کور نه وي صرف په میل لپاره چې ژبې مشکل شته کور کې، ډاکټر ته شته، معلم ته شته، سفر ته شته، سودو ته شته. دا بکو نو اولین خو ځین چې اولودنه پښتانه وشي چې څه نظر ده دا خاک اسلام ورکړه ده، د ورکړه ده، رسول ورکړه ده، قرآن ورکړه ده چې څه نظر دی د دلته و دا کې که وطن کې. زه خپله په دا نظر یم چې اقلا ژبه زده وي ځکه ډېر کومک به وکړي ډاکټر سره یې، ماشوم سره یې، مکتب سره، سودو ته. نو پوښتنه مې نه وکړې او دا یې نه مني چې نه غواړم بیا څه کوي چې څه نوم نه غواړم. مثلا ته پوښتنه مې نه وکړه چې بچیا زه وطن کې هغه دې ته کومه ښځه ده ډېره ښه دی دا چې وکړي ډېره بې ګټه ولري اته یې چې پلوره وختي نه نشته نه غواړم. زه په دا نظر یم چې زه خپله چې ځوان ته یم چې مو ډېر عزتمند وخت تېر کړی ده الحمدلله اولادو مې ښه تربیه کړې ده. مو په شونې به په انګلینډ کې 200 نوره پلرون وي چې مو نه بیا ډېره ښه کړې وي. نو دا خو ټول هغې پلرونو ته به هغه شي چې زه وایم چې نو خو ته خو د زوی سره فرق لرې، ته د افغانستان نه راغلی یې په ځوانۍ کې، ځای دې دلته پیدا شوی دی، ته د ده هغه خو شرایط خو فرق لري. زه بالکل چې زه یم چې دلته ډېر ښکلي افغانان شته، اولادونه یې دي، لوڼه یې تعلیم یافته دي، په حجاب دي، په اسلام دي، په وطن په رواج دي. نو قسمت به کوم پلوري اولې پښتانه د دویم چې مو ته دلته دوستۍ ته ځای پیدا شي ډېر به په خوشحال وم، خدای نه به ډېر په راضي وم ځکه خپل ځي ته چې څومره ښه ده مهمه ده دومره یې دی ژوند سهولت به هغې سره زیات شي. که ځای وطن کې جلکۍ وطن کې سبقونه ډېر شته په هغه خو ژبې دلته ډېر مشکل دي. نو اسناد اوس په ژبه پرې تړلي دي وطن نه. اوس 15 ورځې خو طالبانو د هغې کې دولت وجې لږ سهولت شته نه سر ته بې ژبې ورستله کړو د انګریزي ژبې. نو فکر کوم دا موضوع نه که څوک غږیږي لږ وخت شته که نه غږیږي بیا بس خو درېږه چې فاروق شاه څه یې کنای صاحب تاسو خبره دو چې ماشوم ته کې که لیر دی وي که ځای دی وي پوښتنه ضروري ده دا نه چې ته وایې چې زه حتما یا تو ته په وطن کې ښځه کم نه ته که خشوله کې خفا وي ځکه دی ژوند به وي باید د خپل اولاد نه پوښتنه وشي. هغه بله د هغه خبرې ته زه ویستم بله خبره مې دا کړه چې ماشوم سره هغه ته زوی ته یا لور ته چې واده وکړي که چېرته داسې وي چې دا دلته وخت تېر کړی دلته یې درس ویلی وطن نه ته بېسواده ورته راولی نو هغه خپل هغه سره د ژوند ملګري سره هغه خپل موږ په اصطلاح تڼۍ په اصطلاح وایي چې خپل ورای نه شي ورسره وړی نو ته به ډېر په مشکلاتو کې به دی ژوند کې ویلی چې دی ډاکټر ته ځي ته به ورسره څه ترجمه دپاره ډېر نرم مشکلات وي. نو که دلته ښه درنه افغانان وي په خپل کلچر په خپله ژبه په هر څه پوهېږي د خوښ اسخوار په عزت په قدر د لبرو دغه وړه وړی ورزده کړي وي که داسې چا سره دستي وکړي دا خو اسونه ښه خبره دغه ده ځکه چې ته بیا مشکلاتو نه مخلوص وي چې ته یې راولئ نه راپورې نه بحثون چې خو زه بله خبره ته بېرته ځم ژبې دپاره چې هر څومره ژبې زده کړې دا لوی کمال دی او که خپله ژبه دې هېره کړه دا بې کمالي ده. دا مو ملګري دلته ناست دي اکثریت په 3 4 5 ژبې خبرې کړی شي زه خپله شخصا په 15 ژبې روانه خبرې کړی شم دا نه زه فخر کوم خو که چېرته ته په 10 ژبه هم خبرې وکړې په خپله ژبه خبرې نه شي کړلی زه چې بیا به دغه هسې بحث وي. دغسته مننه. نو سید جلاله ته که څه وایې خو زه څه نه لرم خو موږ که یم کله وری موږ په ژبه نه کېږدنه څه پوښتنه وکړه په تڼۍ کې چې جواب درکړي. ما چې اولین تڼۍ سره ملاقات کړی ده هغه سید جلال ده نو رښتیا چې وایم تڼۍ صاحب د موږ یو بل انډیوال د یاد په خیر اوس په افغانستان کې د جان محمد نومیږي بیا به هغه ما ته ترجماني کوله او اوس خو زه خپله سمسي په تڼیواله باندې پوهېږم بیخي بالکل پې پوهېږم. آفرین څومره وخت زده کړه د تڼیو لهجه؟ والله د تڼیو لهجه نه د تڼیو سره 2001 کال نه
سروکار مې دا ورسره هره ورځ نو خدا خو 25 کالو کې پته زده کړې ده خامخا نو مدرسه ژبې مشکل ده اکثره وخت موږ سره غږیږو سیدنوار دی کندریانو غونډې وایي چې سهار مې په خلاص نه شوله نه زه پوهېږم چې ښه صحیح خو ویلی نه شم ژبه مې پرې نه وکړه ریسس خبره نه نه سید خان کنه بس خواکه دی نو د خواکې خبره ده نو ډېره مننه ژوندي دی وایي